السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ویډیو جوړ یو ځل کټ شولا سیګنلو مسله ده. د دې وجې نه ناس یو په دې فیسبوک باندې یو خوا ډېره ګډه شوې ده چې نازي اقبال نه خاوند دغه سپېره نوم چې کوم دی د یو بل ته یاد کړی دی. نو بخښنه غواړم، انسان دی، په ژوند کې هر څه راځي، ښه هم راځي، بد هم راځي، او دا ډېر مینه محبت چې کوم دی دا هم سړی د ګړنګونو نه وغورځوي. د حده پورې تله پکاري، د انسانیت تر رشتې پورې تله پکاري. دا نه ده پکار چې یو سړی دی په خوښه ښځه وکړي، په خوښه دی واده وکړي او بیا د وروسته ژوند نه تېروي، یا د جینۍ ژوند نه تېروي، یا د هلک نه تېروي. نو نه ده پکار. ورکوټی غونده کې پیغام در کوم. ویډیو هم ډېره نه ده چې کم سے کم دا یوه خبره په ژوند کې ضروري پکار ده، لازمي پکار ده چې یو انسان په خوښه باندې واده وکړي. ټیک ده، له خوښې واده څه ګناه نه ده، خو بیا د هغې پالنه ډېره ګرانه ده. نو الله دې وکړي چې ګناه به چا ته وي، د چا ګناه به وي، د چا به نه وي، د دغې نه به اوس الله خبر وي چې په دې کې به د چا ګناه وي یا به د چا نه وي. خو لکه کم سے کم پکار هم دي، انسان له پکار دي د رشتې ماتول. ګوره شیطان لکه شیطانان راشي که نه، څوک وایي یو شیطان راشي نو هغه یو شیطان وایي چې ما دورونه وجنګول، څوک وایي سمې وکړه، څوک وایي سمې وکړه. نو چې کوم بل شیطان راشي هغه پکې دا خبره وکړي چې ښځه او خاوند مې په خپلو کې وران کړل. نو دا نور شیطانان، دا مشر شیطان چې کوم وي دغه شیطان ته وایي چې تاسو هېڅ نه دي کړي، کار هم ده کړی دی. نو بھائی کم سے کم پکار دی که څوک په خوښه واده کوي، که د چا په خوښه واده، په خوښې په واده کې ګناه نشته، خو بیا کامران بھائی لایو کې اما نو د خوښې په واده کې ګناه نشته دی، د خوښې واده ګناه نه ده، خو کم سے کم د خبرې خیال ساتل پکار دی. او سالار صاحب ستا نیټه راته یاده ده، الله دې خیر کړي انشاءالله. او بل که دا پخوا په نازي اقبال د خاوند نه دغه سپېره نوم واغستو یا خاوند، نو پکار ده چې انساني ژوند سړی تېر کړي، د مینې محبت ژوند تېر کړي. لکه دا نه دي پکار. مونږ خلک اکثر متل کوو او سهیل به یې بیا وروسته رابطه وکړه. مونږ اکثر دا خلک متل کوو چې د ښځې مثال د چپړې دی وایخله او چې زړه شي بله واله نه. نکاح کې چې کوم الله کم خوند کېښې او کومه مزه کېښې، دا نکاح څه ته وایي، په دې په مقصد باندې ځان پوهه کول، د رشتې په مقصد باندې ځان پوهه کول غواړي، د مینې په مقصد ځان پوهه کول غواړي. محبت څه ته وایي، ژوند څه ته وایي. دا خو ژوند نه دی چې هفته مخکې د سړی روغ وي، هفته مخ ګوره د مرګ او د ژوند هم څه پته نه لګي، په 15 منټه کې انسان هډه ټیک وته یو شو مړ شو. نو کم سے کم د رشتې خیال ساتل ډېر زیات پکار دی. رشته ماتول نه دي پکار، اخوص شوی کار دی. خو نورو ملګرو ته هم زه دا پیغام ورکوم، ټول زه ځان ته پخپله هم په خپل زړه کې دا پیغام ورکوم، په دې ګریوان کې ګورم چې رشته ماتول نه دي پکار. هغه چې که د هر څنګه انسان سره وي هغه پکار نه ده. دا لکه اکثر ما ډېرې فنکارانې ولیدې چې د دې د وجې نه مړې شوې چې واده وکړي، بیا وروسته څوک طلاق والي، څوک واده وکړي. نو یا پکار ده چې واده نه کوي، یا پکار ده چې فن نه کوي. او که بیا هم واده کوي نو د هغه سړي سره، د هغه فنکار سړي سره د بیا خپل واده وکړي چې هغه د دې خبرې خوړی شي، د دې خبره برداشت کولی شي، ځکه چې انساني ژوند خو تېرولی شي. نو دغه ورکوټې غونده کې پیغام مې درکو. نور څنګه یې؟ خیر دی؟ برابر یې؟ زندګي مو ښه ده؟ بھائی دا زما ذاتي پیج دی، اوس خلکو پیجونه هم جوړ کړي دي، ویډیو دغه هم کړي دي. دا څه ورته وایي هغه نو اسراره ایډیانې هم جوړ کړي دي، ګروپونه هم جوړ کړي دي. والله ګوره زه پکې نه یم.